نارنجي څه خبره ده داسې حیران حیران ګورې؟ داسې راته ښکاري چې کوم څوک غیر حاضر دی. زه به حاضري واخلم. موږ ټول پوره یو. حاضري اخیستلو ته حاجت نشته. وګوره 5 واړه حاضر یو. امید 1 سهراب 2 میرویس 3 میوند 4 او وګورئ یو څوک کم دی. په صنف کې 4 کسان دي. نارنجي د شمیرلو وخت کې ځان درڅخه هېرېږي، خپل ځان پکې نه شمېرې. نو داسې ده. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. وعلیکم السلام. څنګه مو خوښه ده چې له درس څخه مخکې زه یوه پوښتنه وکړم؟ خوښه مو ده. تاسې په کورونو کې له کومو برېښنایي وسایلو څخه کار اخلئ؟ تاسې یو په نوبت راشئ او دلته یې ولیکئ. میوند جانه ته راشه. امید جانه ته خپل ځای ته لاړ. مننه میوند جانه، کولی شې خپل ځای ته لاړ شې. میرویس جانه اوس ته راشه. ډېر ښه میرویس جانه، کولی شې خپل ځای ته لاړ شې. سهرابه ته راشه. مننه سهراب جانه، خپل ځای ته لاړ شه. ښه دا چې مې ولې دا پوښتنه وکړه، نو زموږ درس په همدې هکله دی. دا چې زموږ د نن ورځې د درس عنوان د برېښنا د جریان اندازه کول دی، او موږ مخکې ویلي وو چې په یو هادي کې د الکترونونو حرکت ته برېښنایي جریان ویل کېږي. د خپل درسي عنوان لاندې موږ نن کومې درسي موخې لرو، دا به په ګډه وګورو. نن به موږ د برېښنایي جریان ځانګړتیاوې وپېژنو، د برېښنا د جریان اندازه کولو طریقه به یاده کړو او امپیرمتر سره به هم آشنا شو. معلم صاحب، تاسې هر وخت وایئ چې برېښنا ته لاس مه ورکړئ ځکه خطر لري. نو چې برېښنا ته لاس ورنه وړل شي نو اندازه کوو به یې څنګه؟ نارنجي ستا خبره سمه ده چې باید برېښنا ته لاس ورنه وړل شي، خو داسې آلات شته چې د هغې په وسیله کولی شو د احتیاط په پام کې نیولو سره د برېښنا جریان اندازه کړو. خو لومړی باید د برېښنایي جریان ځانګړتیاوې وپېژنو. د برېښنایي جریان اوله ځانګړتیا: برېښنایي جریان د الکترونونو د حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او په مختلفو شکلونو د بدلیدو وړتیا لري. پوهیږو چې د الکترونونو د حرکت په پایله کې برېښنایي جریان رامنځته کیږي. د الکترونونو د حرکت په پایله کې چې کوم کار اجرا کیږي برېښنایي انرژي په نوم یادیږي. برېښنایي انرژي د انرژي په مختلفو شکلونو د بدلیدو وړتیا لري. معلم صاحب، برېښنایي انرژي څنګه په نورو شکلونو اوړي؟ امید جانه، موږ تاسو اتوګان لیدلې چې په هغو کې برېښنایي انرژي په حرارتي انرژي بدلیږي، په ګروپونو کې برېښنایي انرژي په نوري انرژي بدلیږي او په پکو کې برېښنایي انرژي په حرکي انرژي بدلیږي. معلم صاحب، موږ په کورونو کې له سولري او عمومي برېښنا څخه کار اخلو. آیا دا دواړه یو شان دي؟ نه میوند جان، دا دواړه یو شان نه دي. په عامه اصطلاح هغه برېښنا چې خلک یې له سولر او بیټریو څخه ترلاسه کوي مړه برېښنا بولي، او هغه چې له اوبو او یا جنراتورونو څخه تولیدېږي ژوندۍ برېښنا بولي. خو په فزیک کې دا دواړه ډوله برېښنا خپل نومونه او سمبولونه لري. تاسو ټول سکرین ته ځیر شئ. د برېښنایي جریان ډولونه: برېښنایي جریان په دوه ډوله دی چې یو یې متناوب جریان چې د انګلیسي په AC تورو سره او بل یې مستقیم جریان دی چې د انګلیسي په DC تورو سره ښودل کیږي.
سولرونه، بیټرۍ او ځینې نور برېښنایي وسایل د مستقیمې برېښنا په اساس کار کوي او په مختلفو برېښنایي وسایلو کې له متناوبې برېښنا څخه کار اخیستل کیږي. میرویس به راته دا ووایي چې په سرکټ کې د برېښنا جریان په کوم لور وي؟ معلم صاحب موږ لا تر اوسه په دې هکله څه نه دي اورېدلي، خو همدومره پوهېږو چې برېښنایي منبع لکه بیټرۍ 2 قطبونه لري چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی. میرویس جانه، په سرکټ کې د برېښنا جریان خپل معلوم لوری لري. دا چې کوم دی نو د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. په دې برېښنایي دوره کې ګورئ چې د بیټرۍ د مثبت قطب څخه الکترونونه د منفي قطب په لور حرکت کوي او په برېښنایي دوره کې د برېښنا جریان رامنځته کیږي. نو په خلاص ډول ویلی شو چې په برېښنایي سرکټ کې د برېښنا د جریان لوری د قبول شوي قرارداد په اساس له مثبت قطب څخه د منفي قطب په جهت دی. دا د برېښنا جریان ډېر ساده نه دی. خلک د مثبت خوا ته ځي چې پرمختګ وکړي او دا د منفي خوا ته منډې وهي. معلم صاحب تاسې د درس په هدف کې وویل چې موږ به د برېښنایي جریان اندازه کول زده کړو، نو د برېښنایي جریان موږ څه ډول اندازه کولی شو؟ سوراب جانه، پوهیږو چې فزیک ټول په اندازه کولو ولاړ دی. د مثال په توګه د جاري اوبو مقدار په لیټر فی ثانیه سره اندازه کیږي. نو په همدې توګه هغه برېښنایي چارجونه چې په یوه ثانیه کې د سیم د مقطع څخه تیریږي د برېښنا جریان اندازه ښیي. خو لومړی باید د برېښنا جریان تعریف وکړو. د برېښنایي جریان تعریف د وخت په واحد کې د چارجونو هغه مقدار چې د هادي د یوې مقطع څخه تیریږي د برېښنایي جریان په نوم یادیږي. د دې په خاطر چې د الکترون چارج ډېر لږ دی نو د الکترونونو یوې زیاتې اندازې ته اړتیا ده تر څو وکولی شي د برېښنا د جریان اندازه وښیي. اوس به راشو د برېښنا د جریان اندازه کولو ته. که چیرته برېښنایي چارج په کیو، د برېښنا جریان په آی او هغه وخت چې په هغه کې چارجونه د هادي د یوې مقطع څخه تیریږي په ټي سره وښیو نو د برېښنایي جریان اندازه په ریاضیکي ډول داسې لیکلی شو چې آی مساوي کیږي کیو پر ټي. له دې رابطې څخه څرګندیږي چې د برېښنایي جریان او د چارجونو ترمنځ مستقیمه اړیکه موجوده ده. په هر اندازه چې زیات چارجونه د وخت په واحد کې د هادي د یوې مقطع څخه تیر شي په هماغه اندازه د برېښنا جریان زیات وي، او که چیرته کم چارجونه د وخت په واحد کې د هادي د یوې مقطع څخه تیر شي نو په هماغه اندازه به د هادي د برېښنا جریان کم وي. زموږ په کور کې کله کله برېښنا ډیره کمزوري وي، نو د هغې علت به همدا وي چې په هادي کې چارجونه کم وي. هو، بیا موږ او تاسې وایو چې برق کمزوره دی. همداشان کله چې په بیټریو کې چارجونه کم شي نو په کم اندازه برېښنا تولیدوي. معلم صاحب د برېښنایي چارجونو د اندازه کولو لپاره هم کوم ځانګړی واحد لرو؟ هو، په فزیک کې چې کوم کمیتونه اندازه کیږي د هغوی لپاره ځانګړي واحدونه ټاکل شوي. تاسو ټول سکرین ته ځیر شئ. د برېښنایي چارجونو د اندازه کولو واحد کولمب دی چې د سی په توري سره او د وخت د اندازه کولو واحد ثانیه ده چې د اس په توري سره ښودل کیږي. د برېښنایي جریان د اندازه کولو واحد امپیر دی او د ای په توري سره ښودل کیږي. درنو لیدونکو، دا چې د دمې وخت دی نو یوه دمه به واخلو. د فزیک صنف پاتې خپرونه مه هېروئ. د فزیک صنف خپرونو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د برېښنایي جریان اغېزې ولولو. تاسې چې کله په کور کې اوته ګرم کړئ او جامې ورباندې اوته کوئ نو پوهېږئ چې اوته ولې ګرمېږي؟ میوانده ته ووایه. معلم صاحب زموږ اوتو خراب و، انجینر ته مو وړی و، هغه ویل چې د دې سپرینګ خراب دی، بیا سپرینګ بدل کړ. یعنې اوتو په سپرنګ ګرمېږي او برېښنا پکې کوم لاس نه لري. دا چې په اوتو کې سپرینګ د برېښنا هادي دی او کله چې د برېښنا جریان له هادي څخه تیریږي نو هادي ګرمیږي چې دې ته د برېښنایي جریان حرارتي اغېزې ویل کیږي. تاسې یو انځور وګورئ. آیا برېښنایي جریان په اجسامو کوم نورې اغېزې هم لري؟ هو میرویس جانه، د برېښنا جریان مقناطیسي او کیمیاوي اغېزې هم لري. زه غواړم چې د برېښنا په دې دواړو اغېزو باندې پوه شم. نارنجې، دا اغېزې به د لیدونکو سره یو ځای وګورو. د برېښنایي جریان مقناطیسي اغېزې کله چې د برېښنا جریان له یوه هادي څخه تیر شي نو دغه برېښنایي جریان د هادي په شاوخوا مقناطیسي ساحه جوړوي. اوس ځو همدارنګه کیمیاوي اغېزې ګورو. د برېښنایي جریان کیمیاوي اغېزې کله چې د یو کیمیاوي محلول څخه برېښنایي جریان تیر شي په دې وخت کې په محلولونو کې مختلف کیمیاوي تعاملات صورت نیسي او محلول تجزیه کیږي. د مثال په توګه که د سودیم کلوراید څخه د برېښنا جریان تیر شي نو سودیم کلوراید چې د سودیم او کلورین ترکیب دی بیرته په خپلو اجزاوو تجزیه کیږي. تاسو خو د برېښنایي جریان اغېزې ولیدې، که کومه پوښتنه لرئ نو کولی یې شئ. معلم صاحب زه غواړم له خپلو ټولګیوالو یوه پوښتنه وکړم. ووایه نارنجي. امپیر چا جوړ کړی دی؟ تاسو ته خپل فزیک په نارنجي نه دی معلوم؟ امپیر متر ستاسو نظر
تاسې سکرین ته وګورئ. غواړم د یو چا انځور تاسې ته وښیم. بیا به نارنجي ووایي چې دا انځور د چا دی. ووایه نارنجي دا انځور د چا دی؟ معلم صاحب دا راته کوم خارجي ښکاري. زه یوازې د وطن خلک پیژنم، د خارجیانو سره اړیکه نه لرم. هنري چامپیر یو هالندي فزیک پوه و. نوموړي د 1955 کال څخه تر 1836 زیږدیز کلونو ترمنځ ژوند کاوه. نوموړي مقناطیسي ساحه، د برېښنا او مقناطیس ترمنځ اړیکه، د برېښنا د جریان اندازه او ځینې نور موضوعات کشف کړل. نوموړي ته د دې خدماتو په ویاړ د الکتروډینامیک د پلار لقب ورکړل شو. نارنجي فکر وکړه تا به په فزیک کې کوم بل څه کشف کړي وي او یا به دې خوب لیدلی وي. دا خو مې ستاسو لیاقت معلوماوه. نور خو زه پوهېدم چې امپیر متر چا جوړ کړی دی. معلم صاحب دوی خو زما پوښتنه ځواب نه کړه. زه به له تاسې څخه یوه غوښتنه وکړم. وایه نارنجي جانه. زه غواړم چې زموږ لیدونکي امپیر متر سم وپېژني. نو که تاسو ورته معلومات ورکړئ ښه به وي. ډېره په ځای غوښتنه ده نارنجي. برېښنا کولی شو د امپیر متر او وولټ متر په نوم وسایلو څخه په کار اخیستلو سره اندازه کړو. دا چې امپیر متر څه شی دی نو د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. امپیر متر چې د امتر په نوم هم یادیږي هغه وسیله ده چې د برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. معلم صاحب په اوس وخت کې څو ډوله امپیر مترونه کارول کیږي؟ امید جانه نن سبا وخت کې 2 ډوله امپیر مترونه کارول کیږي چې یو ته یې انالوګ یا ساده او دوهم ډول ته یې ډیجیټل وایي. ډیجیټل د انالوګ په نسبت پرمختللی دی. لکه څرنګه چې دغه وسیله ټولې اندازهګیري په امپیر سره کوي نو په دې خاطر سره د امپیر متر په نوم یادیږي. تاسو سکرین ته وګورئ. په برېښنایي دورو کې د امپیر متر سمبول. امپیر متر په برېښنایي سرکټونو کې په دغه علامې سره ښودل کیږي. په دې شکل کې کومه ایچ په پورتني شکل کې موجوده ده د امپیر متر څرګندویي کوي. معلم صاحب آیا موږ کولی شو چې مستقیم او متناوب برېښنایي جریانونه دواړه په امپیر متر سره اندازه کړو؟ هو کولی شو د برېښنا د جریان دواړه ډولونه په امپیر متر سره اندازه کړو، خو د دې لپاره باید موږ د امپیر متر له نښو او علامو سره اشنا شو چې د ډي سي یا مستقیم جریان لپاره امپیر متر څه ډول تنظیم کړو او د اي سي یا متناوب لپاره یې څه ډول تنظیم کړو. ګرانو زده کوونکو تاسو سکرین ته وګورئ. اي سي ولټیج، اي سي جریان، مثبت پورټ، منفي پورټ، د بندولو بټن، ډي سي ولټیج، مقاومت، ترانزستور. معلم صاحب مثلا زه یو نارنجي یم، ښایسته غږ او ښایسته بڼه کې لرم. دا چې دا زما ځانګړتیاوې دي آیا امپیر متر هم همداسې کومه ځانګړتیا لري؟ ولې خاندئ؟ ما خو له معلم صاحب څخه پوښتنه وکړه. معلم صاحب ما خو کومه بده خبره ونه کړه. نارنجي ډېره ښه پوښتنه وکړه. امپیر متر هم ځینې ځانګړتیاوې لري چې د لیدونکو سره به یو ځای وګورو. د دې لپاره چې په برېښنایي دوره کې برېښنایي جریان اندازه کړو امپیر متر په برېښنایي دوره کې په مسلسل ډول تړل کیږي. د امپیر متر په مرسته کولی شو د برېښنایي جریان ډېر کم مقدار لکه میلي امپیر، مایکرو امپیر او داسې نور اندازه کړو. امپیر متر د ډېر کم مقاومت درلودونکی دی چې کولی شو په برېښنایي دورو کې د هغه له مقاومت څخه صرف نظر وکړو. دا و د امپیر متر په هکله پوره معلومات. که کومه پوښتنه لرئ نو ویې کړئ. معلم صاحب زه پوښتنه لرم او هغه دا ده چې عملي کار ته څومره وخت پاتې دی؟ نارنجي جانه عملي کار به لږ وروسته ترسره کړو. درنو لیدونکو د خپرونې په وروستۍ برخه کې عملي کار لرو. چېرته مزه یې موږ سره پاته شي بېرته زر راګرځو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته ستړي به شئ. نن بیا هم د خپرونې په دې برخه کې موږ عملي کار ترسره کوو. د دې عملي کار یا فعالیت هدف دا دی چې زده کوونکي وتوانیږي د برېښنا د تېرېدونکي وسیلې څخه د برېښنا تېرېدونکی جریان اندازه کړي او هم امپیر متر سره اشنا شي. دا چې زموږ فعالیت د برېښنا د جریان اندازه کولو په هکله دی نو لیدونکي هم کولی شي دغه فعالیت په خپلو کورونو کې ترسره کړي. زه به د اړتیا وړ موادو نومونه ورته واخلم. د ای سي او ډي سي برېښنا سرچینه، امپیر متر، پلاس، ولډر، سویچ، پچکاش، ګروپ، وصلونکي لاینونه او قلم او کتابچه له ځان سره لرو. دا چې برقي وسایل خطر لري نو د کارولو په وخت کې ډېر پام کوئ چې خدای مکړه زیان درته ونه رسیږي. آفرین نارنجي، حمید د خپلو لیدونکو په خیر خبره کړې.
دا چې موږ فعالیت څه ډول سرته رسوو دا به لیدونکو ته واضح کړو. معلم صاحب کار په ګروپي شکل وي او که ځان ته ستا څنګه خوښه ده نارنجي؟ زه خو وایم چې ګروپي کار به ښه وي. هغه مشرانو متل کړی چې په اتفاق کې برکت وي. دوی به ګروپي کار ترسره کړي، زه او ته به یې ننداره کړو. سمه ده، همداسې به وکړو. ښه نو امید او میوان به په یو ګروپ کې شي، میرویس او سهراب په بل ګروپ کې شي. زه به دواړو ګروپونو سره مرسته وکړم او ته به یې ننداره وکړې. څومره به ښه شي. امید او میوان به د برېښنایي جریان سرکټ په تخته رسم کړي. هلې زده کوونکو پیل کړئ. رسم سم جوړ کړئ، کله نو بیا درته زما لخوا نمرې نه درکول کېږي. سمه ده نارنجي. معلم صاحب دا د موږ سرکټ رسم کړ. آفرین. اوس به میرویس لاینونه د ولډر سره وتړي او ګروپ به پکې بند کړي. معلم صاحب سهراب لکه چې زما ګروپ ته راځي او ننداره به کوي، ځکه د کار خو معلوم نه شو. نارنجي د سهراب جان هم کار شته. دی به د برېښنا اندازه چې زه یې په امپیر متر معلوموم لیکي او بیا به یې د ټولو سره شریکوي. هله سهرابه کتابچه او قلم دې واخله. نارنجي اواز یې په دې خاطر وکړ چې کار کولو ته تیار دی. ښه نو امید او میوان به د خپل رسم شوي سرکټ سره سم لاینونه وصل کړي. پیل یې کړئ. تاسو وګورئ چې امید او میوند انجینران شول، اوس زموږ خواته ګوري نه. آفرین شاباس. اوس به نو میرویس دا سرکټ پوره کړي.
میوند جانه ته امپیر متر له لینونو سره وصل کړه. ښه زده کوونکو زه به سرکټ روښانه کړم تر څو جریان لاسته راوړو. ډېر ښه زده کوونکو زموږ فعالیت بریالی و. سهراب جانه اوس نو ستا وار دی، ته به د امپیر متر اندازه په کتابچه کې ولیکې. تاسې ولیدل چې د برېښنا جریان پیدا شو او اندازه یې موږ ته په امپیر متر کې معلومه شوه. سهراب هم دغه اندازه ولیکله او له لیدونکو سره به یې شریکه کړو. موږ اول لوسته چې په یو هادي کې د الکترونونو حرکت ته برېښنایي جریان ویل کېږي لکه په هادي لیلونو کې، او همدارنګه مو ولوستل چې د برېښنایي جریان د اندازه کولو واحد امپیر دی. په دې فعالیت کې مو عملاً ولیدل چې د دې سیم څخه 0.2 امپیره برېښنا تېره شوه چې دغه اندازې ته د برېښنا د جریان اندازه ویل کېږي. نو ویلی شو هغه برېښنایي چارجونه چې په یوه ثانیه کې د هادي د یوې برخې څخه تېرېږي برېښنایي جریان بلل کېږي. آفرین لایق هلکانو، اوس تاسو خپلو ځایونو ته لاړ شئ تر څو د درس په هکله څو پوښتنې وکړو. درنو لیدونکو اوس د پوښتنو وخت را رسېدلی. کومې پوښتنې چې په صنف کې کېږي هغه له ځان سره ځواب کړئ او له ځانه وپوښتئ چې آیا د نن ورځې د درس څخه مو څه زده کړه وکړه؟ زده کوونکو تاسو پوښتنو ته آماده یئ؟ هو معلم صاحب. ورځو نو پوښتنو ته. د برېښنایي جریان یوه ځانګړنه ووایئ. امید ده د دې پوښتنې ځواب ته ووایه. د برېښنایي جریان جهت د مثبت څخه منفي لوري ته دی. دا چې د خپرونې د پای شیبو ته رسېدلي یو نو د درس پایلې به د لیدونکو سره یو ځای تکرار کړو. د درس پایلې د وخت په واحد کې د چارجونو هغه مقدار چې د هادي د یوې مقطع څخه تیریږي د برېښنایي جریان په نوم یادیږي. برېښنایي جریان په امپیر سره اندازه کیږي. په یو سرکټ کې د برېښنایي جریان جهت د مثبت څخه د منفي په لور وي. که چېرته برېښنایي چارج په کیو د برېښنا جریان په آی او هغه وخت چې په هغه کې چارجونه د هادي د یوې مقطع څخه تیریږي پټي سره وښیو نو د برېښنایي جریان اندازه په ریاضیکي شکل په لاندې ډول لیکلی شو: آی مساوي کیو پر ټي. امپیر متر چې د امتر په نوم هم یادیږي هغه وسیله ده چې د برېښنایي جریان د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. د دې وسیلې په مرسته کولی شو مستقیم او متناوب جریان دواړه اندازه کړو. د دې لپاره چې په برېښنایي دوره کې برېښنایي جریان اندازه کړو امپیر متر په برېښنایي دوره کې په مسلسل ډول تړل کیږي. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو د فزیکس خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي راپسې